درځئ دا دې تاسو د شوق شیان وګورو. د اروپا بانکونه زموږ په پیسو چلیږي. په هر صورت وطن قربانی میخواه، جمهوریت قربانی میخواسته، نه جنرال مر شد، شهید شد. ما بریم رئیس بیاریم معرفیش میکنیم دست هر کسی که چیز کردن میتونه خلاص. پدر کس اینجا ریاست کردن نمیتونه. دست قماندانش هم خلاص، دست چند سالارش هم سن بخونه سبه نمیوانم نمیتونم گوش نما. حوصله بله. سود بنایی هشی ندام تو. حوصله بله. پریده چوبه پجاله کپ کل را باسم. ځان دومره مه ضعیفه کوئ چې دومره ضعیفه کوئ چې موږ ټول دې ته اماده شو چې تسلیم شو طالب ته. همچنان میخوایم از رهبری دولت تشکر بتم. زي ما كان شيء ستات صور او بس چرا دروغ میگی؟ چقدر شوق داری برای جنگ؟ صبر کن دیگه، حوصله بکن. زربانی نیم پوی. زه خو داسې نیم کنه چې لکه نیم پوی. مونږ په دې عقیده جنګیږو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا که دوامداره وتړله شوه موږ روچاستن څه کوو پوډرن څه کوو ټوپک هم راخلو په دغه چا سره چې روپۍ دغه ما اندازې کړو. حرف نمیمونه جز این که ما ته سوال پر ټوله مګاو پیداست ټوله پونتونونو ما ته سوال پیداست یعنی تاسو به پامو رباطی خدمت را پشتنن که من یک گم گدیری سفید خلیفه بودم من تمرین دادم تا سوال امضا نمیکنیم ولی از خدا تو پیشتر گفتی که کونه لاکم ملک ولا سر من داشت کنیم. پریده چوبه پجاله کپ کل را باسم. نه شپه راحته بازی در سر بکودن نمی زور ما انجینر نیستیم، ما اقتصاددان نیستیم، ما جنرال دوستم هستم. بله ښه دوستانو دا یوه نمونه د جمهوریت د تیر نظام او د هغه خلکو چې سیاسون و او په پارلمان کې کېناسته او پر موږ او تاسې افغانانو یې 20 کاله حکومت وکړه. دا یوه نمونه د هغه نظام وه. اوس راځئ هغه ویډیو سره وګورو چې کوم د جمهوریت پاتې یتیمان په دا فعلي نظام باندې تهمتونه لګوي چې په ګیره پورې کار لري او په دې پورې کار لري او په جمهوریت نظامیانو پورې کار لري. هغه دروغ یې هم در وښیو. بیا پس له هغې 2 نورې ویډیوګانې دي بیا مو مخې ته ښه. سترګو کې مې اوښکې وې ولاړې چې تر لاړې د هیلو بل غوټۍ مې شوې ویجاړې چې تر لاړې د هیلو بل غوټۍ مې شوې ویجاړې چې تر لاړې. دا د هغه خلکو په مخ یوه درنه څپېړه وه. هغه خلک هغه کوم د جمهوریت راپاتې یتیمان هغه غلامان په جمهوریت کې ښه خلک هم و او هم اوس هم شته ده خو هغه کوم راپاتې یتیمان لکه ثاقب مجید قرار او دغسې نور ډمان چې په دغه فعلي نظام پورې تهمتونه لګوي یا بدورت پسې وایي دا د هغو په مخ باندې درنه څپېړه ده. بله ویډیو ګورو. که د تاسې په یاد وي یو وخت کې به په افغانستان کې عربان او پاکستانیان او نور دغسې له نورو ملکو څخه خلک راتلل او په افغانستان کې به جنګېدل نو دغه خلکو به تهمت په طالبانو لګوه چې دا ګورئ د تاسې د موږ ملک عربو ته تسلیموئ د موږ ملک پاکستانیانو ته تسلیموئ د موږ ملک دې ته او هغه ته تسلیموئ. راځئ یوه بله نمونه ویډیو چې نن ما ولیدله او په تاسو باندې ګورمه تاسې وګورئ چې اوس هغه عرب هغه پاکستانیان هغه چینایان هغه کوم خلک چې د نورې دنیا د جهاد لپاره ځي اوس چیرته ځي او په کوم ځای کې جنګیږي. هم أسود يبتسمون عند رؤية الموت إنهم ليسوا مشهورين ويمشون بدون كبارية قلوبهم تبكي على الأمة وتكبيرهم تسمعون في السماء من الشام إلى وزيرستان أو من فلسطين إلى خراسان هم الذين يحملون العهد ولن يتوقفوا أبدا. دا فضل د خدای دا چې اوس د فتوا مرکز افغانستان څه او کوم هغه کارونه به چې په افغانستان کې د پاکستان د منافق ادارې لخوا کېدل هماغه کار اوس بیرته په پاکستان کې روان ده. نو دا ډېر غټ د شکر د ادا کولو ځای ده. پاتې سوه یوه وړه ویډیو چې د موږ د خیبر پښتونخوا
ګلخانان پې خفه نه سي د هغوی لپاره مې هم جوړه کړې ده هغه به موږ ګورو سره بیا پس د هغې مو په لوی الله سپارو ها ښکلې سندره ښه ښکلې سندره یو قربانه وایه د دلتنې بګانه پټې واوره مالالو راغونډې پټې راوړه زبردست آواز دی دلتنې بګانه پټې واوره مالالو راغونډې پټې راوړه زبردست ښه ښکلی آواز دی دی مال ګوتان رمې ورته مال ګوتان رمې ورته مې ته ماتره بډې راځه چله کله کوچانو په لاره تېرېدله very good This is quite the unique setting, don't you think? Indeed, it's very interesting and different. ښه دوستانو ځای نو په الله مو سپارم خدای په امان ښه ورځ ولرئ